لكن بعد عمل هو اللي ساب تطيب شرط منهم ساب يعني تطيب شوي خدي راستي كروك شوي ماجي ما خلي فضل ما خلي نلاقي لكم فيمان ما خلي جوا خجي ولا تبغي تخبر الناس تجول اسم نجي اسم من ابو ولا تي ازيدتي كده خجي السلام عليكم خان السلام عليكم خير فاطمه خير پرو سنگه خير وې دا ولې نه جوړ نه تکړه دا پتا څه چل شو ولې هدي د ځان سره ولې راوسته ولې نو څه چل شو ولې د دې لاس خو خپل ځل ما صاحب نوار خوړلو خبره کوم د دې مې پټه ګوړه روړې دله ها د څه نه کوم څه تمام ده دي ازه ورشه صاحب زمونږ د کلی خان راغلی دی میرا خان نه دی صاحب لا لا حاجی زراغو سلام سوال جواب د سچ کی تاسو راغلی یو څه سیروړي لږ ګوډه راوړي ځان سره تاسو خوږی خبرې کوم ټول کار ته دا زه کوم نه راځي السلام علیکم جی وعلیکم السلام كده مهرباني مهرباني يعني بعد ما يس ورشه چای ورشه يس سر ايوه جی چا اوس تکلیف کوي څه ضرورت دي چای خو خامخا خاص کوي کنه ها زه راغلی ما منګه یو میټر له درخواست ورکړې د بجلی او بلا ګوډه وشو جی نو ما وی چې کچته سفارش وکړ ټلیفون ولا اوس په دې ساعت ته شو اوس په دې ساعت ته سفارش کوم لا سوقنا دا جی زما سړی دی جی يا خلاص سوقنا لا كارشو هلو هلو عمر خانه دا زمونږ یو مهربان دی كل يوم سنة غم جبا ميرا خان ساكن غم جبا بس متر لقول دنو متر تزر لك ميرا باني خدای مزه تکا بس وشو ډېره مهرباني جی ډېره مهرباني ما ته اوس اجازه ده جی اجازه نور څه خدمت ته تابعدار یم مهرباني مهرباني بالکل خامخا کېږي واخلي خط آدمه ورشه اقول له نمونه ټوله ګوره ما دي خو دې صاحب هم دا ټوله ګوره ده ټوله ګوره ده جی ټوله ګوره ده ما خدمات ولې نه یو چې تاسو سره څوک و زه تاسو سره څوک نو هلو انور خان دا اوس مې دا ټلیفون ورکوس دا څه دی میرا خان ساکن غم جبا دا کار وته بالکل نه کوي یا ونه کوي وته دا کار بالکل وته نه کوي ما ته وته کیږي خاصم ده ورته السلام علیکم دا اوس ګوره ده